ازبک چارواکي وایي راتلونکی کال افغانان کولی شي بې ویزې ازبکستان ته سفر وکړي. لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ و تازه خو ښه خبر ته. ازبکستان هڅه کوي چې له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي. ازبک چارواکو ویلي چې د کرونا وبا له دویمې څپې راوروسته یې له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې او دوی په دې هڅه کې دي چې د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې کړي. د ازبکستان د سرخوان دریا والي بابا لوفتوره ویلي چې د سوداګریزو فعالیتونو ښه والي په موخه د راتلونکي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه راوروسته افغانان کولی شي له ویزې پرته ازبکستان ته سفر وکړي او 15 ورځې په دغه هیواد کې پاتې شي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو ګمرکي محصول هم نه وضع کیږي.